رزل ټي وي طرف نه محمد علي جوهر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو سلامونه ومنئ. نن موږ سره په دې نشست کې کمال خان لالا ناست دی. خپل شاعر نه دی خو د ډېرو شاعرانو کلامونه ورته یاد دي. کمال خان لالا دا راته لږ ووایه چې دې وخت کې به موږ ته چا کلام به راته وایي. اشارت خان جوهر یو ډېر مشهور جی بالکل وی چا چې ستا د لبو رنګ لیدلی دی چا چې ستا د لبو رنګ لیدلی دی ټول جهان په ځان تنګ لیدلی دی او د رنجو په شان به ولې نه تورېږم د رنجو په شان به ولې نه تورېږم ما له تورو سترګو جنګ لیدلی دی ډېر زبردست که نه او ټوله شپه مې لپې لپې وي جړا وي ټوله شپه مې لپې لپې وي جړا وي چې رقیب مې ستا تر څنګ لیدلی دی ډېر ښه ډېر اعلی او داسې مویه جوهره زوی د چای داسې مویه جوهره زوی د چای چا په عشق کې نامونګ لیدلی دی ډېر ښه ډېر اعلی. او بل داسې چا یاد دي؟ ها بلا کلامونه دا حمزه بابا کلام حمزه بابا ورکه خبر وی لاسو تڼۍ د ګریوانه پاتې دي لاسو تڼۍ د ګریوانه پاتې دي بېشکه ستا په زړه کې څه پاتې دي او دا خو ته ولوله چې سترګو کې دي دا خو ته ولوله چې سترګو کې دي نورې خبرې مې پړه پاتې دي لاسو تڼۍ د ګریوانه پاتې دي بېشکه ستا په زړه کې څه پاتې دي او اوښ کې هوښیارې شوې بهر نه راځي اوښ کې هوښیارې شوې بهر نه راځي جینه شوې پیغلې په کاله پاتې دي او سوال خو مې اورې خو جواب نه کوي سوال خو مې اورې خو جواب نه کوي ویلا په خوږو کې تارخه پاتې دي او ویلا څو تڼۍ د ګریوانه پاتې دي بېشکه ستا په زړه کې څه پاتې دي او د زړګي وینه په خلاصېدو شو حمزه د زړګي وینه په خلاصېدو شو حمزه لا ډېر غمونه میلمانه پاتې دي ولې دا ګوره ډېر ګران کار دی خو ما لیکلي نه دي دا نوې تاسو ووایئ چې څوک راته یاد نوې کلام زما چې کوم کلام خو زده کوم دا ته په تاسې جینۍ ته په تاته دا خو نه زده کوم نه صحیح ده نوې کلامدار وي په تا مین شوم په ځان باندې مې اور پورې کړ او د زلمیتوب په هر یو ارمان باندې مې اور پورې کړ او ستا د سپین مخ نه مې تواب وکړه د مینې په نیت ستا د سپین مخ نه مې تواب وکړه د مینې په نیت ایمان مې راوړه که په ایمان باندې مې اور پورې کړ او بل شعر دی پکې چې دغه دا وي په محبت کې وایه څومره خودغرضه شومه په محبت کې وایه څومره خودغرضه شومه جانان مې واغېسته جهان باندې مې اور پورې کړ او دې همزولو ته ویل که منی که نه منی د سترګې رپ یا حبیب جان باندې مې اور پورې که نه دا منی نه دا حبیب جان لکه کلام دا به هغه جوګي خو لکه ډېر ګران کار دی دا خو ما لکه خوښ شي نو زما خو بل داسې سندرې ته چې ته یاد دي لکه د ریډیو هغه پخوانۍ چې کومې لږې ډېرې تا به ډېرې زیاتې اورېدې داسې یو ستا پکې خوښې کمې وي سندرې خو لکه زما داسې لکه خو دي لکه سندرې دی هغه شاعر نه ما اورېدلي چې د ټپیم شاعر نه دا ګلنار بیګم ډېر په خپله جوړې کړي که نه د غزل شاعري داسې بدله شوه او چاربېته شوه که نه نو په دغه لبو کې زما تا ته سویم چې زما اصلي معنو کې موسیقي خوښوي پخوا به یې په دې ریډیو کې وي دې کې به سازیان ناست وي زمونږ د ریډیو ټیسټ که نه په ګڼو سازونو نغمه وایي نو سم سور به یې کوه دا خو اوس غولي سړی داس اوس دې ټوله سندرې غږېږي دا خو مزه نه کوي هغه یو نغمه د هغې نه ټول یو نغمه پکې تا ته دې وخت کې یاد ده داسې یو سندره یاد د ریډیو چې راته ووایه ریډیو سندره راته ووایه کلامونه خو ماته نور هم بله یاد د لایقزاده بل کلام وي چېرته زه راته یادېږم او که نه چېرته زه راته یادېږم او که نه په زړګي دې راورېږم او که نه او د هجران په ناکلاره توره شپه کې د هجران په دا جوړ تاله درځي د هجران په ناکلاره توره شپه کې درته سورې سورې کېږم او که نه او چېرته زه راته یادېږم او که نه په زړګي دې راورېږم او که نه او ستا پړه کې خو به ډېر مخونه اوسي ستا پړه کې خو به ډېر مخونه اوسي چېرته زه پکې ځایېږم او که نه او دا یوه خبره سپینه راته وکړه دا یوه خبره سپینه راته وکړه خپل لایق درته ښکارېږم او که نه اته وایې زما لږ زیاته نه لګي کله ډېره زیاته مننه ته او که نه ته شپېلي کې څه خپله شپېلي کې ما خو دا واړوم دی بل زما نه نه خیر هېڅ خبره نه نه هېڅ خبره نه داسې وکړه که نه دا خو لکه بیا پته نه لګي بیا تیارې کېږي نو بیا خو لکه ته شپېلي کې دا جوړه که ته ځکه دا چې سړی نار یې د خلیص پورې زه په سایکل ځان سره خیر دی ټیک ده ټیک ده خیر په سایکل خوا زه یوازې زه ته ووایم ورکړي چې دا اوس دا صحیح نه دی چې کله څه ډېر مزېدار وي صحیح
دلته شرمېږم کنه لږ او په سایکل خو چې نه صحیح ده کنه اول دا خو ګورې ډومبی پیره ده دې ته بالکل بالکل صحیح ولې دا صحیح ده کنه بالکل. دا خو چې را مولان دي دې چې را تقلید اول د جوماتونو کې دغه کوي او کنه، او چې را خلک training لړ ورکوي، شي training ما ته یې پته راکړه زه خو زمیندار سړی یم کنه بس بس نه بس صحیح شه کنه ټیک شو. ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته شکریا. ان شاء الله داسې به کوو، ان شاء الله کمال خان سره بیا هم ملاویږو، بیا به هم د نه په ټپي بل پروګرام کې ان شاء الله ورو ا دې چې کله په سایکل باندې په خپل سور شي، په خپل سور کې راشي او شپېلې ځان سره وي، هغه به ان شاء الله ریکارډ کوو. قدرمنو هم دې سره محمد علي جوهر او کمال خان لالا او لیاقت یوسف زی او مومن خان لور کې اجازت د الله په امان او وختونه په خیر.